درنو لیدونکو او اوریدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه میلا ببرګزی د دغه ویډیو چمتو کوونکی او وړاندې کوونکی یم. په دغه ویډیو کې زه غواړم د ساده واو او حمزه لرونکي واو د استعمال ځایونه د یوې قاعدې په بڼه تاسو ته وړاندې کړم، ترڅو موږ وکولو شو خپل پښتو لیکدود نور هم پیاوړی کړو او همداشان هغه کسانو ته چې مورنۍ ژبه یې پښتو نه ده د پښتو په زده کړه کې اسانتیاوې رامنځته کړو. تقریبا 3 لسیزې وړاندې حمزه لرونکی واو او حمزه لرونکي ه د پښتو په لیکدود کې نوې داخلي شوي، چې دا سبب د یو لړ غلط فهمیو کې دی، بالخصوص هغه اشخاصو لپاره چې مورنۍ ژبه یې پښتو نه وه. په دغه ویډیو کې زه غواړم تاسو ته د ساده واو او حمزه لرونکي واو د استعمال ځایونه د یوې قاعدې په بڼه په ډېره اسانه طریقې سره در وښایم، ترڅو پښتو لیکدود مو له دغه اړخه له غلطیو محفوظ شي. وړاندې تر دې غواړم چې تاسو زموږ چینل سبسکرایب کړئ او که ویډیو مو خوښه شي ضرور یې لایک او شیر کړئ، چې دا به زموږ د چینل په پیاوړتیا کې ستاسو ډېره لویه بسنه وي. اوس راځو دې ته چې څه وخت ساده واو او څه وخت حمزه لرونکی واو کارول کېږي. لومړی ساده واو څیرو. هر کله چې له واو څخه وړاندې توری د پیښ غوښتونکی وي نو موږ ساده واو کاروو، لکه اوربشې، بوټونه، موچۍ، اوښان او داسې نور. په دغه کلماتو کې ګورو چې له واو څخه وړاندې چې کوم توري راغلي دي ټول د پیښ غږ لري، یا په بل عبارت د پیښ غوښتونکي دي، چې د اوربشې په کلمه کې الف، بوټونو کلمه کې ب، موچۍ کې میم او اوښان کلمه کې هم الف توري ټول د پیش آواز ورکوي. اوس راځو حمزه لرونکي واو ته. کله چې له واو څخه وړاندې توری د فتحه یا زور غوښتونکی وي نو موږ حمزه لرونکی واو کاروو. د بېلګې په توګه کارونه، ډول، موازي او داسې نور. موږ ګورو چې په دې کلماتو کې د واو نه وړاندې چې کوم توري راغلي ټول د زور یا فتحه غوښتونکي دي، چې په کارونه کې د واو نه وړاندې د ر توری، په ډول کې د واو نه وړاندې د دال توری او همداشان په موازي کې هم د واو نه وړاندې د میم توری دی، چې ټول د زور غوښتونکي دي. نو په پای کې موږ ویلی شو چې په پښتو کې ډېر داسې کلمات لرو چې لیکل کېږي یو شان لیکن لوستلو او معنا کې سره توپیر لري. نو د دې لپاره چې په پښتو کتابت کې دا توپیر په سمه توګه په ډاګه شي د حمزه لرونکي واو د کارولو ضرورت پیښیږي، چې یو څو بیلګې مو تاسو ته په تصویر کې راوستي دي. د بیلګې په توګه کارونه، کارونه، الفاظو په شان که چیرې حمزه لرونکی واو ونه کارول شي نو توپیر کول به ګران وي. همداشان د یو او یو، خولې او خولې او داسې نور. نو که چیرې وړاندې ذکر شوي قواعد په خپلو لیکونو کې په پام کې ونیسو نو همشکله کلمات چې معنا او لوستلو کې سره توپیر لري په اسانۍ سره تفکیک کېږي.